یو حدیث کې راځي او ډېر د یېرې حدیث دی، کله چې څوک واوري والله ډېر زیات ویریږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا فعلت امتی 15 خصلة، کله چې زما د امت یو 15 کارونه شروع کړي نو حل بها البلاء، زما په دې امت باندې به عذابونه راشي. نو فقیل وما هن یا رسول الله، چا تپوس کو یا رسول الله دا 15 کارونه به کوم وي چې په هغې سره زموږ په امت باندې عذابونه راځي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل اذا کان المغنم دولا، کله چې د مسلمانانو بیت المال او د هغې اجتماعي مال په هغې کې خیانت شروع شي. مثلا د مسلمانانو اجتماعي مال دی، بیت المال دی، او هغې کې خلک خیانتونه کوي د ځان دپاره استعمالوي. لکه مثلا دا د پاکستان خزانه ده چې د ټول مسلمانانو پکې برخه او حصه ده، او دا کوم چې مشران خلي هغه په دې کې خیانت کوي، دوکه پکې کوي، د ځان دپاره استعمالوي. یو دا کار شروع شي. دویم والامانة مغنما، کله چې امانت غنیمت وګرځولی شي، پردی امانت دی او ته د ځان دپاره داسې استعمالوي ته غنیمت کې دې برخه رسېدلې ده او دا ستا غنیمت دی. امانت به عام دی، امانت عام چا چې د چا سره امانت کېښود او په هغې کې خیانت وکړو دغه ته هم ویلی شي. دارنګې امانت دی عهدې ته هم ویلی شي، چا ته چې یو سرکاري عهده میلاو شوې ده او داسې صحیح ډیوټي نه کوي، د هغې نه غلطه پیدا لي، دا هم په امانت کې خیانت دی. دریم والزکات مغرمه، کله چې زکات تاوان وګڼلی شي. زکات ادا کول خلکو ته داسې ښکاري چې دا لکه زه یو تاوان کومه. څلورم واطاع الرجل زوجته، کله چې سړی د خپلې بیبي تابعدار جوړ شي، د بیبي خبره منونکی جوړ شي، د بیبي د شریعت نه خلاف خبرې ومني، خو د هغې په مقابله کې وعق امه، د مور نافرمانه جوړ شي، د مور خبره نه مني، د مور حاجتونه نه پوره کوي، او د بیبي ټول چې کوم ضرورتونه دي هغه پوره کوي. او بله وبر صدیقه، سړی د خپل ملګري سره احسان کوونکی جوړ شي، د ملګرو سره احسان کوي، د هغې سره ښه رویه کوي، د هغې اکرام او عزت کوي، خو د هغې په مقابله کې وجفا اباه، د مور د پلار چې دی د هغه نافرمانه جوړ شي، د پلار خبر هم نه مني، د پلار عزت هم نه کوي، د پلار سره احسان هم نه کوي، او د ملګري احسان کوونکی جوړ شي، د ملګري ښه عزت کوي. دا شروع شي زما په امت کې. او ورتفعت الاصوات فی المساجد، په جوماتونو کې اوازونه اوچت شي. اوازونه اوچت مقصد دا دی په جوماتونو کې دنیوي مجلسونه شروع شي، جرګې مرکې اخیستل او خرڅول شروع شي، په جوماتونو کې دنیوي بحثونه شروع شي. دارنګه علما فرمایي په جوماتونو کې په تیزه باندې ذکرونه چې په هغې سره نور مسلمانانو ته تکلیف راسي، یا په جوماتونو کې مثلا نعتونه غږی ته په سپیکر کې او بل چا باندې بد لګي او هغې ته پې تکلیف رسي، هغې خوب ته پې نقصان رسي، دا هم ناروا ده. حتی بعضې علما وایي امام به دومره تیزه جمع هم نه کوي چې هغه ګاونډیانو د هغې په خوب کې یا د هغې په روزمره زندګۍ کې خلل راشي. او بل وکان زعیم القوم ارذلهم، د قوم ذموار سړی بیکار او رزیله سړی جوړ شي، د قوم مشر چې دی دا رزیله سړی جوړ شي. او بل دا واکرم الرجل مخافة شره، د یو سړي عزت خل د دې وجې نه کوي چې د هغه د شر نه خل کېږي. دا کار زما په امت کې شروع شي. لکه اوس زمانه کې ډېر خلک د یو چا عزت د دې وجې نه کوي ویره که عزت یې ونه کړم نو کیدای شي ما ته ضرر راورسوي. او وشربت الخمور، زمون په دې امت کې شراب څښل شروع شي. او ولبس الحریر، ریخم اغوستل چې دي دا شروع شي. او واتخذت القینات والمعازف، دا ډمانې ښځې ډمچورونه دا عام شي، ډمانې ښځې عام شي، د ګانو بجالو د هغې اوزار او د هغې آلات سیوا شي، لکه اوس دا میموري کارډ او موبایل ستارونه او ربابونه او دارنګې ډمانې ښځې څومره عامې شوي دي. او بل ولعن آخر هذه الامه اولها، د دې امت اخرینی خلق په مخکنو خلقو باندې لعنت وایي، هغې پسې بدې ردې وایي.
او په یو بل حدیث کې ورسره یو بله جمله هم راغلې ده چې وتعلم لغیر الدین، خلق چې دینی تعلیم د دنیوي مقصدونو حاصلولو لپاره شروع کی. لکه بعضې خلک یې هغه وایي یاره زه علم اسلامیات کومه د دې لپاره چې چېرته یو دنیوي نوکري راته میلاو شي، یا بعضې خلک د مدرسو سندونه دوره د دې لپاره کوي چې د مدرسې سند حاصل کړم چې چېرته د حکومت نوکري راته میلاو شي. نو چې کله دا 15 کارونه رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په امت کې شروع شي، نو فلیرتقبوا عند ذلک ریحا حمراء، زما امت دی په دغه وخت کې د سرو سرو هواګانو انتظار کوي، سرې د اور نه ډکې هواګانې به الله په دی راولي، او قصفا یا به په ځمکه باندې الله ننباسي، زلزلې به راسي، دا ځمکې به شلیږي او دا خلق به ورنباسي الله، ومسخا او دارنګې دا شکلونه به الله زما د دې امت وران کي، شادوګان خنزیران به الله جوړ کي. دا 15 کارونه چې زمونږ په امت کې شروع شي، نو نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما په امت باندې به سرې سرې هواګانې راځي، په ځمکه باندې به الله دا خلق ومنډي، د دې دا شکلونه به وران کي. اوس موږ او تاسو سوچ وکړو چې دا 15 کارونه زمونږ په امت کې 15 واړه موجود شوي دي. د هغې د وجې نه موږ او تاسو د مختلفو مشکلاتو سره مخ یو، مختلف قسمه عذابونه په موږ په هغې کې راګیر یو، او نور هم داسې ده چې کیدی شي دا عذابونه دا نور هم راشي او را شروع شي تر څو چې دا امت توبه ونه باسي.